سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست یو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 15مه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 8 سره برابره ده. شبنم وزریم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ جګړه. پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پر سپین بولتک فرضي کرښه تېره شپه جګړه د پاکستاني لوري په غوښتنه درېدلې. ایران ته د لوړو زده کړو وزارت پلاوي سفر. د لوړو زده کړو وزارت وزیر په مشرۍ یو پلاوی د علمي اړیکو پراختیا په موخه د ایران په رسمي بلنه دغه هیواد ته په سفر لاړ. او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مهم د منځنۍ اسیا هیوادونو د سیمه ییزو معلوماتو او همغږۍ غونډه کې ګډون وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پر سپین بولتک فرضي کرښه تېره شپه جګړه د پاکستاني لوري په غوښتنه درېدلې. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پاکستاني اړخ یو ځل بیا د کندهار په سپین بولتک ولسوالۍ کې پر افغان خاوره برید وکړ. نوموړي زیاته کړې چې د یاد برید په لړ کې د اسلامي امارت ځواکونه هم غبرګون ته اړ شول. که څه هم نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي چې په سپین بولتک کې اوس وضعیت نورمال دی، خو د پاکستان له لوري د تېرې شپې په بریدونو کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ترڅنګ یو شمېر رسنیو بیا ویلي چې افغان ځواکونو هم پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې. د لوړو زده کړو وزارت وزیر په مشرۍ یو پلاوی د ایران په رسمي بلنه یاد هیواد ته لاړ. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حافظ ضیاء الله هاشمي ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت وزیر مولوي محمد ندا ندیم په مشرۍ یو پلاوی د علمي اړیکو پراختیا په موخه د ایران په رسمي بلنه دغه هیواد ته په سفر لاړ. نوموړي زیاته کړې چې مولوي ندا محمد ندیم به د علمي اړیکو پراختیا، متقابلو تجربو شریکولو او علمي همکاریو راجلبولو په موخه د ایران هیواد له مسؤلینو سره د خبرو ترڅنګ د دغه هیواد مختلفو پوهنتونونو څخه هم لیدنه وکړي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مهم د منځنۍ اسیا هیوادونو د سیمه ییزو معلوماتو او همغږۍ غونډه کې ګډون وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قني ویلي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې معین عبدالرحمن منیر ګډونوالو ته په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې روانې مبارزې په اړه وینا کړې او دا مبارزه یې د لاسته راوړنو ډکه بللې. قني زیاته کړې چې عبدالرحمن منیر په خپلو څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، قاچاق او کرکیله نږدې صفر ته نږدې شوې او د غړو هیوادونو په همکارۍ یې ټینګار کړی. د نشه یي توکو سره د مبارزې معین له غړو هیوادونو غوښتي چې له افغان بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي ترڅو دا شومه پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان څخه پاکه شي. په بشکک کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې سیاسي څانګې له مرستیال مشر میربیک باتیکوویچ سره لیدلي. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په یاده لیدنه کې د دوه اړخیزه سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پیاوړتیا پر بحث سربیره د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په تړاو هم خبرې شوي. د خبرپاڼې له مخې میربیک ویلي چې قرغیزستان د یو باثباته او هوسا افغانستان ملاتړ کوي او د رامنځته شویو اقتصادي فرصتونو پالل یې د هیواد لومړی توپ دی چې په دې برخه کې د کاسا زر پروژې د عملي چارو پیلول یو اغیزمن ګام بللی دی. او وروستی خبر همدا چې د افغاني سرې میاشتې عمومي رئیس د نړیوال فدراسیون له رئیس سره د همغږۍ ناسته ترسره کړې. د افغانستان سرې میاشتې عمومي رئیس شهاب الدین دلاور د افغانستان لپاره د نړیوال فدراسیون د ملي ټولنو د رئیس حسام فیصل سره د بشري همکاریو او ګډو فعالیتونو د پراختیا په موخه د همغږۍ ناسته کړې. په دغه ناسته کې دواړو لوریو د اړمنو کورنیو او بیرته راګرځېدونکو کډوالو ته د مرستو د رسولو څرنګوالي او د اړتیاو پر بنسټ د مرستو برابرولو په اړه خبرې کړې دي. دغه راز په بشري خدمتونو کې د لا زیاتې همغږۍ پر اړتیا ټینګار شوی. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله پامان.